د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم د شل اوريز نړیوال جام لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. د دغې لوبډلې په نورو برخو ډېرې خبرې نه دي پکار، ځکه ګربز و، ابراهیم و، صدیق اتل و، درویش رسولي، راشد خان، محمد نبي، همدارنګه نوین الحق، فضل حق فاروقي، مجیب الرحمن یا علامه محمد غضنفر. زما له انده چې په دې لوبغاړو تر ډېره پورې خبرې نه دي پکار. درې خبرې مهمې دي چې په دې لوبډله کول دي. لومړۍ خبره د میډل اډر چې کومه ستونزه وه، ګلبدین نایب و کریم جنت له ډېره وخته له لوبډلې سره وو او په دغه ځای کې به کله ګلبدین ته چانس ورغی، کله کریم جنت ته، خو هېڅوک هم معلوم نه و چې څوک به تر ډېره پورې دغه مسؤلیت مخته وړي. دغه ستونزه له هغه وخت راپېښه ده چې کله نجیب زدران له لوبډلې کېنول شوی دی، ځکه دغه ځای کې نجیب زدران و او هغه دغه مسؤلیت په ډېره سمه توګه ترسره کاوه. د یو بیټسمین یا توپ وهونکي په توګه لوبېده او خپله تشه یې سمه ډکه کړې وه او مطلب د لو اډر بیټسمین په توګه به کریم جنت په بخښنې نجیب زدران ډېر مفید او ګټور تمامېده. خو کله چې نجیب زدران لاړ، دغه مسؤلیت تر ډېره پورې ګلبدین یا کریم جنت ته ورکول کېده، خو هغوی داسې آوټسټینډینګ پرفارمنس په دې برخه کې ونه شو چې سړی ووایي دغه لوبغاړی باید پاتې شي. مخکې کریم جنت په لوبډله کې و، ستونزې او انتقاد به زموږ همدا و چې یاره کریم جنت هغه مسؤلیت سم نه ادا کوي. تر ډېره پورې به ډېرې خبرې ورپسې کېدې، خو بالاخره کرکټ بورډ اړ شو چې هغه لرې کړي او پر ځای تاسو ولیدل چې شاهد کمال راغی. شاهد کمال په شل اوريز کرکټ کې اوله خبره دا ده چې هغه د شل اوريز کرکټ لپاره یو جوړ لوبغاړی هیڅ نه و او نه دی. هغه په هیڅ ډول شل اوريز کورني کرکټ کې یا په نړیوال کرکټ کې دغومره ګټور نشي ثابتېدی، تر هغه کریم جنت سل واره بهتره او غوره دی. که په یو لوبغاړي انتقاد کیږي، هغه په دې معنا نه ده چې هغه لوبغاړي سره څوک کومه شخصي ستونزه یا مسله لري. کریم جنت سره که انتقاد و، هغه همدا و چې کریم جنت هغه مسؤلیت سم نه ترسره کاوه، نو د هغه په ځای باید داسې یو څوک راوستل شوی وای چې دغه تشه یې سمه ډکه کړی وای. په دې معنا نه چې تر کریم بهتر لوبغاړی که نه نو بدتر باید رانه وستل شي. شاهد کمال د دې پوزیشن هېڅ حقدار نه ده. په دې لوبډله کې د هغه هېڅ حق نه جوړېږي چې په شل اوريز سکواډ کې دې وي. دویمه خبره د مجیب الرحمن و علامه محمد غضنفر ده. زه فکر کوم زما پرتلنه او جاج دا دی چې په اوس وخت کې علامه محمد غضنفر تر مجیب الرحمن ګټور هم دی، ښه هم دی، ځوان هم دی، په هر لحاظ ترې ښه دی، ښه فیلډر هم دی او په لو اډر کې بیټینګ هم ښه کوي. دغه راز لا نړیوال کرکټ د ده له توپ اچونې سره نه دی اشنا او زما له انده علامه محمد غضنفر په سکواډ کې پکار و او مجیب الرحمن که په ریزرف کې وای کومه ستونزه به یې نه وه. دا یوه مسله ده. هغه دلایل مې درته وویل چې ولې باید د مجیب په ځای باندې غضنفر وای. لا هم د مجیب الرحمن کانفیډنس نشته، هغه څنګه چې پکار و هغسې کانفیډنس هغه نه لري. خو غضنفر کې زه وینم چې ورځ تر بلې هغه هلک د دومره کیسو، خبرو او مسایلو باوجود هم هغه ورځ تر بلې ښه کیږي او بهتري پکې راځي. وروستۍ خبره زما د عبدالله احمدزي په تړاو ده چې عبدالله احمدزي یو پیسر بالر ده، دې کې هېڅ شک نه دی، خو دومره میچور بالر نه دی لکه څومره چې بلال سمی دی، لکه څومره چې ضیا شریفي دی، لکه څومره چې منابل بالر نوم هېر شو. خو دغه په ځانګړې توګه که د بلال سمی او ضیا شریفي یادونه کوو، له ډېره وخته دوی هارډبال کرکټ کوي، له ډېره وخته دوی د افغانستان لپاره په ملي لوبډلو کې لوبېدلي دي، سټیپ بای سټیپ یا قدم په قدم تر دې ځای راغلي دي. عبدالله احمدزی دا تېر 2 کاله مخکې هم هغه په ټینس بال کرکټ کې لوبېده، پیس به لري خو دومره پیسر نه دی او دومره های کوالټي بالر لا نه دی، خو جوړیږي، وخت سره به جوړ شي. زما له انده چې هغه په بیکاپ سکواډ کې پکار و او پر ځای یا بلال سمی یا هم ضیا شریفي له دې دواړو یو پکار و چې په مین سکواډ کې راشي. خبره داسې ده په شل اوريز کرکټ کې تر ډېره پورې دغه پیس ډېره ګټه هم نه کوي. ویریشن هوښیار بالر څوک چې هوښیار توپ اچونه کوي او هر ډول توپ اچونه کولی شي. تاسو ضیا شریفي
ما ضیا شریفي په ټیسټ کرکټ کې چې څنګه بالینګ وکړه یعنی آوټسټینډینګ بالینګ یې کړی، زه ترېنه ډېر په شخصي لحاظ ډېر زیات امپریسیو دغه د توپ اچونې نه. او بلال سمی چې څنګه ویکټ ټیکینګ سکلز لري یعنی د ویکټ اخیستلو کوم مهارتونه لري، ما د حمید حسن نه وروسته زمونږ په نورو بالرانو کې لا نه دي لیدلي. دغه په دولت زدران کې وو دغه مهارتونه، دا په فاروقي کې وو دغه مهارتونه، خو اوس دا په بلال سمی کې شته چې هغه ویکټ اخیستلی شي، یا دغه قسمت یا دغه مهارت یا دغه استعداد، دا ټول شیونه سړی په نظر کې نیولی شي. نو دغه درې برخې دي، په دې باندې کار په کار دی. او په دې ټولو کې مهمه برخه د غضنفر او د میډل اډر و چې په میډل اډر کې موږ اوس وخت کې موږ بدبختانه چې په ټول افغانستان کې نه وینو داسې آوټسټینډینګ استعداد، کاغه اجاز احمدزی دی، کاغه صدیق پاچا دی، کاغه په دې برخه کې نور لوبغاړي دي. زه فکر کوم چې دومره غښتلي نه دي، لا ملي لوبډلې ته جوړ نه دي چې د ملي لوبډله برخه دي شي. سټرګل به کوي، ستونزې به ګالي، پاخه شوي نه دي. په دې برخه کې یوازې ګلبدین او کریم جنت پاخه دي، نو ځکه له ډېره وخته له لوبډلې سره دي چې دغسې بدیل لوبډلې ته راځي، بیا تر هغوی همدا دواړه ښه وو چې دغه دواړه په لوبډله کې وای. نوره یو مناسبه لوبډله ده، 11 کسیزه بهترین سکواډ ترېنه جوړیږي. که غضنفر پکې وای د هغه اټیک په سپین بال باندې به ډېر اغېزمن وای، تر مجیب زه فکر کوم هغه ډېر اغېزمن ثابتېږي. نور د افغانستان د بریا په هیله دا وړې غلطۍ وي په لوبډله کې، هغه اصلاح غواړي. یوه بله خبره چې ما د مینوالو په کمنټونو کې ولیده، خالد اسحاق رحیمي مسله ده. د اسحاق رحیمي هغه یو بکپ ویکټ کیپر بیټسمین دی په لوبډله کې، هغه به تر هغې پورې په لوبډله کې زه فکر نه کوم چانس ورکړل شي چې ګربز روغ وي او ګربز دواړه مسؤلیتونه سم کولی شي. خو کله که موږ د میډل اډر برخه کې اړتیا پیښیږي، زه فکر کوم تر شاید کمال به بیا اسحاق رحیمي بهتره وي چې د ګربز دنده هم اسانه کړي، ځکه تر ګربز هغه ښه کیپینګ کوي، هغه مسؤلیت هم اسانه کولی شي. او که اسحاق په کلیر مایند سیټ سره ولوبیږي یا دغه کیسې له ذهن نه وباسي، اسحاق یو ډېر بهترین لوبغاړی دی، خو اسحاق له ډېره وخت هم دغه یوه ستونزه لري چې هغه ډبل مایند گیم کوي، دغه کلیر مایند گیم یا لوبه ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. او کوم لوبغاړي چې په مایند یا ذهن کې کلیر او پاک نه وي چې زه کومه لوبه کوم، خپله نیچرل یا طبیعي لوبه ونه کړي، هغه لوبغاړي بیا ډېر اوږد کیریر نه لري. اسحاق باید دغه برخې ته پام وکړي، شاید ډېر وخت چانس ترلاسه نه کړي، او دا به هغه مرحلې وي چې د ده لپاره دی باید ترېنه ګټه واخلي. ډېره مننه. او به ګورو نو چې افغانستان د خدای وځلوي په دغه 16 نړیوال جام کې.